السلام علیکم ملګرو. هغه انتظار چې کوم نړیوال جام ته مطلب د غټ ورلد کپ ته د ټي 20 ورلد کپ چې کوم شروع کېدو وای دی پای کې کوم وارم اپ میچونه چې دي کوم پریکټس میچونه چې دي هغه شروع شوي دي. پاکستان او افغانستان چې څومره میچونه دي هغه معلومات پته تاسو ان شاء الله په ټیم باندې درکو. د پاکستان میچونه چې دي په دغه وارم اپ میچونه کې نشته دي، په دغه ورلد کپ کې چې کوم پریکټس میچونه دي پای کې نشته دي ځکه چې پاکستان الریډي دوره د انګلند ته تللي دي، الته هغه سره میچونه دي او د افغانستان په دغه پریکټس میچونه کې په دغه وارم اپ میچونه کې دوه میچونه دي. اولنی میچ د افغانستان چا سره دی، افغانستان چا سره دی او کله دی او په څو بجو به دغه میچ شروع کیږي. مکمل معلومات سره شریکوم، ویډیو خپل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او زه سره د خپل خوښې یو لس لوبغاړي شریکوم، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ملګرو د هر څه مخکې د افغانستان اولنی میچ طرف ته، اولنی وارم اپ میچ طرف ته، پریکټس میچ طرف ته چې په دغه کې کم زما د خوښې یو لس لوبغاړي دي چې هغه واخلي او دغه میچ افغانستان بالکل ضرور وګټي. کوم د اولنی میچ افغانستان چې کوم دی د عمان ټیم سره دی، عمان ټیم ته کوم وګورو نو افغانستان مضبوط راځي ان شاء الله، افغانستان په تقریبا تکړه راځي. خو د عمان ټیم ته کوم وګورو دغه ټي 20 میچونه دي کله چې په دې کې کمزوري ټیم کولای شي چې یو ټیم په سکور راوړي. خو د افغانستان دغه یو لس لوبغاړي یو لس کلیاران سره شریکوم: رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، اسحاق رحیمي، ګلبدین نایب، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ننګیال خروټی، فضل فاروقي او کپټن راشد خان او فرید ملک چې دغه یو لس کسان واخلي. دغه یو لس کسان بهترین کسان دي د عمان خلاف په اولنی میچ کې، په اولنی پریکټس میچ کې. نو اولنی میچ افغانستان چې کوم دی هغه د عمان سره دی او دویم میچ چې کوم دی هغه به ان شاء الله تاسو ته معلومات درکو چې په څو بجې دی او چا سره دی. خو دغه یو لس لوبغاړي چې تاسو ته شریک کړل چې د افغانستان دغه یو لس لوبغاړي دغه بهترین لوبغاړي دي. په دې کې سپینران هم شو، په دې کې آلراونډران هم شو او په دې کې میډل آرډر بیټسمنان، ټاپ آرډر بیټسمنان. ان شاء الله یو مضبوط ټیم دی او دغه ټیم باندې افغانستان ټیم کولی شي چې میچ وګټي. عمان ټیم ته په اولنی میچ کې شکست ورکړي، نه دا چې عمان ټیم د افغانستان ټیم د میچ وګټي او په سٹارټ کې مطلب مشکلات جوړ کړي افغانستان ټیم ته. څومره چې دغه پریکټس میچونه خو صحیح ده باغ نه کوي ګډل بیل، خو څومره چې یو ټیم میچ ګټي نو په هغې سره دغه ټیم حوصله نور هم زیاتېږي. دغه میچ د افغانستان وخت مطابق څو بجې دی، د پاکستان وخت مطابق څو بجې دی، دواړه سره شروع کوم. د افغانستان وخت مطابق د شپې 9:30 بجې به شروع کیږي، مطلب د ماخوستان د منځون نه پس به شروع کیږي او د پاکستان وخت مطابق دغه میچ 10 بجې به پوره شروع کیږي. مطلب نیمه غنټه افغانستان او پاکستان په دغه ټیمونو کې فرق دی. نو 9:30 بجې د افغانستان وخت مطابق، 10 بجې د پاکستان وخت مطابق د شپې په 29 تاریخ باندې، مطلب نن 28 تاریخ دی، سبا شپې به دغه میچ په 29 تاریخ باندې د شپې په 9:30 او په 10 بجې باندې پاکستان او افغانستان وخت مطابق شروع کیږي. نو د افغانستان د بریا په هیله باندې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک او په دې وجه باندې شریک چې ملګري ته پوښتنه کوي چې د افغانستان پریکټس میچونه چا سره دي او کله دي او په کوم تاریخ باندې دي او په څو بجو به شروع کیږي. نو دغه ویډیو په دغه نیټ باندې په دغه وجه باندې شریک چې ټول ملګري خبر شي چې افغانستان میچ په دغه ټیم باندې چې کوم ټیم تاسو سره ما شریک کو. د ویډیو کتل ډېر من د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ او زموږ یوټیوب چینل ته سره ضرور سبسکرایب کړئ نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.